د لوی بخونکي خدای په نامه درنو لیدونکو السلام علیکم. د دې مهال پښتو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. لومړی خبر: د کورنیو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشردوستانه او پرمختیایي چارو نوي مشر او د یونما مرستیال سره وکتل. د کورنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلي اندریکا ته د نوې دندې مبارکۍ ترڅنګ په چارو کې نوموړي ته د بریالیتوب هیله وکړه. له دې سره ښاغلي اندریکا په افغانستان کې امنیت د ډاډ وړ وباله او ژمنه یې وکړه چې د بشري مرستو په برخه کې به د خپل ماموریت د ښه ترسره کولو کوښښ کوي. د کډوالو په چاره کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنري یا UNHCR له پاکستانه د افغان کډوالو پرله پسې ایستلو ته اندېښمنه ده. وايي افغان کډوال داسې یو هیواد ته ستانه کیږي چې د وګړو 2/3 برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. UNHCR په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې د شړل شویو په ډله کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستې دي تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. د شمیرو له مخې تر اوسه شاوخوا 480,000 افغان کډوال له پاکستانه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. په تورخم کې د اسلامي امارت ځایي چارواکي وایي پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ دروازه لا هم تړلې او د خلاصېدو لپاره یې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. تورخم کې افغان چارواکو رسنیو ته ویلي چې د سوداګرو او عامو خلکو لپاره هغه شرطونه چې د پاکستان حکومت د اوښتو او راوښتو لپاره ټاکلي د منلو نه دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP وایي په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیزونه د دې لامل شوي چې د افغانستان اقتصاد 1 میلیارډ امریکایي ډالره زیان وګالي. دغه بنسټ په خپل راپور کې چې د تیرو 2 کلونو وضعیت ته پکې کتنه شوې او د دې ادارې استازي سټیفن رودریګز یې کابل کې جزئیات له رسنیو سره شریک کړل. ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې له انساني ناورین سره لاس او ګریوانې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا CPG وایي په 2023 کال کې تر ټولو ډیر خبریالان د افغانستان په ګډون د آسیا په ډیرو هیوادونو کې د خپلو کارونو اړوند لاملونو له امله بندیان شوي دي او ویلي چې په دې کال کې په دې سیمه کې 320 خبریالان زنداني شوي دي. خو اسلامي امارت تل ویلي چې یو شمېر نیول شوي خبریالان د رسنیز کار له امله نه دي نیول شوي او په رسنیو هیڅ ډول فشار نشته. په فلیپین کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې چارواکو ویلي د دغه هیواد په جنوب کې د ځمکې ښویدنې په پیښه کې د مړو شمېر 10 ته ورسید. په همدې حال کې د یوه تریتم شوي کس د موندنې لپاره عملیات دوام لري. په داوودي اور کې تر سختو ورښتونو وروسته ځمکه وښویده او هغه کور یې هم لاندې کړ چې د پیښې پر مهال پکې 14 کسان د عبادت لپاره راټول شوي وو. د بریتانیا د ښوونځیو ارزونې ادارې د هغه راپور له امله چې د یوه بریتانیایي ښوونځي د ښځینه سرښوونکي د ځان وژنې لامل شو بښنه غوښتې. دغې سرمعلمې له هغې وروسته چې د ښوونځي رتبه یې ټیټه وښودل شوه ځان وژنه وکړه. څېړنې ښیي چې دغه کار د نوموړې په روح او روان ناوړه اغیزه کړې وه. د اسرائیلو لومړي وزیر امریکا ته ویلي چې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د فلسطیني دولت له رامنځته کېدو سره مخالف دی. نتنیاهو ټینګار وکړ چې تر بشپړې بریا پورې به په غزې او د حماس د له منځه تلو او همدارنګه د برمته شویو اسرائیلیانو تر خلاصېدو پورې بریدونه دوام وکړي. د اسرائیلو د بریدونو له پیله تر اوسه 25,000 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د فلسطیني قلمرو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي فرانچیسکا البانیز وایي چې اسرائیل په خپلو بېباکه بریدونو سره نړیوال قانون مات کړی. د کرکټ نړیوالې شورا په کوربتوب تر 19 کلونو کم عمره ځوانان نړیوال جام په امریکا کې د 10 لوبډلو ترمنځ په 4 ګروپونو کې پیل شو. افغانستان په خپل ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره سیالي کوي. افغان لوبډله دویمه سیالي د جنوري په 23 له نیوزیلند او وروستۍ سیالي په 26 له نیپال سره ترسره کوي. د افغانستان ټولې سیالۍ په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي. بل خوا نیوزیلند له پاکستان څخه د 10 وریځو لوبو 4مه لوبه هم وګټله. د نیوزیلند په کراسي چرچ کې پاکستان د 15 لوبغاړو په سوځېدو د 159 منډو هدف وټاکه. نیوزیلند دغه هدف د 3 لوبغاړو په سوځېدو په 18 اورونو کې بشپړ کړ. د دغې لړۍ 15مه او وروستۍ لوبه د شنبې په ورځ ترسره شوه چې په ټوله کې نیوزیلند د دې لوبلړۍ اتل وپېژندل شو. د افغانستان د ویلچر باسکټبال ټیم د ایران په وړاندې ماته وخوړه. د افغانستان او ایران ټیمونه د آسیا او اقیانوسیا د ویلچر باسکټبال د سیالیو په 4م پړاو سیالیو کې د تایلند په پلازمینه بینکاک کې سره مخامخ شول چې په پایله کې 1-1 د ایران په ګټه پای ته ورسېده. د دې مخکې افغانستان د نیوزیلند، سعودي عربستان، فلیپین او متحده عربي اماراتو په وړاندې بریا خپله کړې وه. صداقت لوبډلې د سرپل فوټبال لیګ اتلولي خپله کړه. د دغې لیګ په وروستۍ لوبه کې حقیقت کلب لوبډله له امامزاده یحیی لوبډلې سره مخ شوه چې لوبه مساوي پای ته ورسېده او صداقت لوبډله د نمرو په توپیر اتله اعلان شوه. د سرپل فوټبال لیګ د 10 لوبډلو ترمنځ 1 میاشت وړاندې پیل شوی دی.
د ارسلان جبل سراج فوټسال لوبډلې د پروان ښاروالۍ جام اتلولي وګټله. دغه سیالۍ د 14 لوبډلو ترمنځ 20 ورځې وړاندې د پروان ښاروالۍ او د دغه ولایت بدني روزنې آمریت په همغږۍ ترسره شوې وې. په دغه لیګ کې محمد عظیم رحیمي د غوره روزونکي، وسیم عزیزي د غوره ګول ساتونکي او راشد رؤوفي د غوره لوبغاړي په توګه وټاکل. ترڅنګ یې شکیب بیگزاد په 25 ګول وهلو سره غوره ګول وهونکی وټاکل شو. دا د دې ساعت مهم خبرونه تر بیا د خدای